سلامونه دوستانو، دغه زما په لاس کې دغه شی تاسو ته ښکاري، تاسو ویلی شئ د دې نوم. دا ګانی دی یا ګنډیري دی چې دري زبان ورته نشکر وایي. دا مې دلته په المان کې په یو دوکان کې پیدا کړل او خدای شته ډېره زیاته مینه مې پرې راغله، د وطن یاد یې راتازه کړ. پوهېږې د دې بیه څو یورو وه؟ 3.5 یورو، یعنې تقریبا 3.5 یورو، نږدې 300 افغانیو ته رسېږي، تقریبا 250 افغانیو ته دغه د دې بیه ده دلته. او زه باور یم چې دا به 1 پاو وي او تر 1 پاو به دا زیاتې نه وي، نو د دې بیه دلته دومره زیاته ده. موږ تاسو په افغانستان کې څومره زیاتې دي او څومره زیات په هر ځای کې پیدا کېږي، او خاص کر چې د ننګرهار او د کابل په لاره د تورخم او د ماهیپر او جلال آباد په لاره باندې په پلاستیکونو کې تازه اچولې وي. خو په دې زما مینه راغله. واقعا په افغانستان کې ګنډیري، انګور او مالټه دا به ما ډېر زیات خوړل، نو په دې خاطر مینه مې پرې راغله. په 3.5 یورو باندې مې واخیسته. او تاسو هم د خپلې خوښې میوه نوم ولیکئ او کومه میوه ډېره خورئ، ډېره استفاده کوئ، لکه د وطن تازه انار او دغسې نورې تازه میوې، سره املوک او دا شیان چې په افغانستان کې ډېر کېږي.